وزر روانی دی وضحیه و توی پاربه که مونگ و تا قربانی وایو. او تیر جمعه می دا قربانه متعلق او سو مسائل دا طویلیو ما خلق ساروی اخلی نو ما دا نصاب خبرم کرده و چه قربانی پچا واجب دا او دویم میرا تا دا ساروی مویلیو چه پا کم ساروی قربانی کیگی. قربانی سشید زمارون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسولہ دا قربانے سے شید نو رسول اللہ مبارک او فرمائل سنت ابیکم ابراہیم دا استاسو دا نکد پلار دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. نو بیا صحابت اپوس کئی کہ دا منگ پاکی سدی مال نافی منگ پاکی چی قربانیو کو داغت طریقہ خوشتا و منگ لپاکی سو ثواب کیگی کہ نکیگی. ٹک تا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ چی منگ جم دے کو یو خبر دا و ثواب دا منگ پاکی سم رکیگی آغا مقدار راتا و خائن. نو رسول اللہ مبارک و فرمائل ویچے کم ساروے لالے داغی پشا چی سم روی اختری داغی برابر نکے در تملاوی او که گرد دیلال کو چیلی داغی پشا چی سمر وڑی دا دا چیلی پشا سمر ویخته دی داغی برابر ثواب در تملاوی گونا دمرا پکی اجر دی او دمرا پکی ثواب دی. او بیا رسول اللہ مبارک فرمائی من وجد ساعتا من المال جسوک مالداری داغی بیان ما تیر جمعہ دا تکڑیو چی پچا قربانی واجب دا مالدار ستاوئی او فلم یزحید قربانی و نکللا نو فلا یقربن مصلانا دیری زمون جمعت تا نرازی عیدگاہ تا چی بلکل رانش دی زمون عبادت خانے تا بلکل رانشی گر دا سخت و عید و تا زمون تعلیماوی زورن و تا منتاسو آیو دا دمر سخت زورن چی رازی معلومی گی دا چی دا قربانی مضبوط شیر دا واجب دا خام خاو کے. او پیغمبر مبارک پدے کے لس کالا حضور پاک چی مدینے تتلے مدینے منورے تا یو کال رسول اللہ مبارک قربانی ندہ پریخ بدے لسو کالو کی یو کال ندہ پریخ. او کلے دو گڑانا ملال کردی دی نبی علیہ السلام یو ذلی دو گڑانا لال کل برگ گڑانا لماور او چے کلے علالول دوارا گڑان نو دوارا خسیانو تکیدلی چے وطاوئی زمونگ بعض خلق وی پتکی دلی گڑ او یا غوی قربانی وی نرسی یو سڑی وی اندامون کم نیدا ٹول غلط خبران حضور پاک چی پا کم گڑانو قربانی کرے دا غٹ تکی دلی دا خ قربانی دا ولی دا ساروی سورو بی دا اعلی او دا سورو بی نو پا دی ساروی قربانی کولش بلکہ مستحب دا. بیا نبی علیہ السلام فرمائلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نا بہترین عمل بل نشتا اوی چی دا قربانے ساروی دے علال کو نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسیدلی واللہ قبول کری نو بہترین عمل دے دمارونو نو چی سوک مالدار دے او صاحب نصاب دے ماتا سو تا تیر جمعہ بیان کرے دے ادھے قربانی ہوکی دا زمونگ دا مسلمانانو یولوی شعار دے گوارے خلق دا خپل پلار نکا چی جمدے ساتی نو بوت روڑی والاو لگائی پا چوکونو کی بوتو لگائی پا غٹو غٹو شاہراہونو کی بوتانو لگائی او پا پل کورو پا بلڈنگ دا پاسے بوتانو لگائی ولی وی پا دے با دا ما دا پلار جمدی وی دا پلار مشن با جمدی وی خلق وی لکا دا سوک دے دا فلان کے دے دا دسج کارنامہ کرے دا چی دا لندن پا چوک کے او دا امریکے پا چوک کے او زی پا زیر دا بوتان لگی دلی دا سکارنامہ کرے دا نو خلق دا آغا کارنامہ ذہن ترا مخ کی مونگ چی مصر تتلیو نو مصر کے علتا کے دا فرعونیانو چی کم مقبری دی احرامات مصر علتا لارو نو علتا کے بیا دا اغا انجینیر دا اغا کس بوت لگولیو غاٹ بوتے لگولے ولکا سنو میو مانے نو میر شو ابو الحول لوی بوتے لگولے نو خلقو بابوت تا قتل ابو الحول علکا دا بوت تا سدے دا جی ابو الحول دے لاندے وطلی کلی مو پا قطبہ باندے
د څه کارنامه ده د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خود جوړ کړي دي نو خلق نن سبا انګریزان خدای چې انډونیشیا ته لاړم زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل حالانکه د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتانې ورته لګولې دي زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمدې ساتل دا قربانی ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خود دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچی به دې مغوخه خوري رشتہ داران به دې مغوخه خوري میلمانه به دې مغوخه خوري او ثواب به دې مشي او رب العالمین به مرضی دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زړه مو پوښ شو په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نت لوی غم جوړ کړي بکی بنیو لګیا به یوسن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپے او کروڑونه روپے او ربینو روپے برباد شي وی دې په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره د مارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانې کوي بیا خو به حج لسله دی حج لمزه دا پیسې غریب لا ورک بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لا ورکا نو زبرته بیا به جمعه تم جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لا ورکا خبره خلاصه کور منس کوا جمعه تر زره جمعه جوړه د په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کنه څه ضرورت ته چې جمعهتونه جوړه هیڅ ضرورت نشتا دا به وی کور منس کوا بیا به مدرسې تریم ضرورت نشتا بس آنلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه وی چې کالج ولې جوړاوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسيټي ولې جوړاوه دا پیسې غریب لور کا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه ما جوړاوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او آنلاین درسونه کوي دا خو نه وی چې پروند د زوی وادو او پاغې د 50 تک او 60 لک روپے ولګولې دا پیسې به غریب لور کړې وکړي نو ولې په زوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې د لال کړې او بلا روجي د پخې کړو شادي حال کې د بلا پیسې ورکړې او لور لري بلا کالی وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه د په یو لک روپے په 2 کلو روپے واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت ته دومره ګرانه پیسې کې لګي دا پیسې په غریب ورې نه تقسیمه دا غلطه نه ګوره دین تر سترګې خړې کړي بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا لسونه کالی ولا لسونه پرجونه له او سمره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګي خو صرف قربانه تر سترګي خلې کړي دي بیا بزدارم چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو پدې ال ته چې د دیاړیو کدا تکلیف پاغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وېما چې روزه منیسا دا په روزه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې بوګټ غریب لا ورکا بیا به منظور مکوا ولی په منظم ستالوي تکلیف تیریږي
د دې مونږ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکړه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې ستا ته زکات شته وله ورکړه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لکنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکړه او چې ته وای چې غریب لور کوما نو ته چې پلان کوزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په گاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو گاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لور کا نو بنگله دې خرڅه کا کنه د کرای کور کې اوسېګا یاره کوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا وای چې قرباني مکه او غریبانانو لور کا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټي دی دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانانو لکنه یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قربانی چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده هغه قربانی چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړی ده هغه قربانی چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته نه راځي زما مانځه ته نه راځي سخت زور نه پر رسول الله مبارک ورکي هغه قربانی چې دیو نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمانم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلم د ما عقل بسي او د ټولو نه لوی خبر او سوره د قربانه حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجره راوستا او خپل بچي اسماعیل دی راوستا او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیان دي جګړه جوړ شوه قصه وکړه او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دیم بوزو دا بچی دیم بوزا او د بیت الله زې وتو خو جبرئیل علیه السلام نشاندهی کوله موجوده چې کم بیت الله دې راوستل قصه وکړه چې تبل تیمبرته سنا سویم خوږي نن د قربانه کا مخورات کوم ابراهیم علیه السلام بکلا کلا راته او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل په دشتو بیابان کې قسم په الله پرې خو دی ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وای چې الله سوي زباغه کوم عقل بنه چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو ماسبخین مازیګر ماخام ماسوتن کوا زم عمدقه سبا الله کوم عقل بنه چلم چې رب پینځه په یوځای به ماسوتن کوم کنه سبب لیبرل را پاسې دا بم درته وای چې ماسوتن بټول په یوځای کو منځونه دي کنه سبب وی دا ماخام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې بمنګ سکاو افمنت تخذ الهه هوا خپل خواهش نه خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکاو دا چې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوته نه وې د دې لیبرل تبم تپويږي ک پیغمبر پويږي تپويږي ک خدای پويږي کته وې چې ز پويګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه خو تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل مورې چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خې دي ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراهي خلک تباہ کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې تباہ بمو ګن بې ګن غوري د پیغمبر دشمن بې د پیغمبر د ناموس دشمن بې او تا ته د قران او د سنت بیانې او دو څلور ټکی انګریزي به وي په د انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک وي دا ډېر لوی شی دی د اردو څلور پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته مونږ پټکي په سر کو عالم وتوایو خو چې دې لس پنځل لس شل کاله په مدرسه کې بیا خود نه وکي د نبی عالم جوړي او تاسو ګره د خرایله د ظالمه
او یا دې مشین کړی دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې د اوسلو پنځه ټکی د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه مورا برباد بدی کی نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوزه بس زم الله پویږي او د الله رسول پویږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زما مانم زه په کردانه چونو چیرې نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي علالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا علال کړی دي د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول په حج کې 100 ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان علال کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړه او دا خلک یې کوي دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت هغه خزر اوته وو نارې لګولې وي نو هغه کې سوي هغه بیا چغې والد پردې خلاف پرده مونږ نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ور کوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشتا نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او مونږ مو سره کمنټسونه کو لاړې تو کې په دې خلکو بالکل چې نه ګوره نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي را وستله او خپل بچی را وستل تکي پرې خودل رو لویږي جرهم قبیله خدای را وستا او هغه وسره آباد کله به ابراهیم علیه السلام راته او د خپل بیبي تاسو وکاو او د خپل ماشوم تاسو وکاو تراته دا سلوي شوم دي دا او د قیو بچی دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچی ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچی اسی زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان لک الله اکبر ابه سونه خوخي او سونه بنیازبینی او سونه بوته ګرانی قرآن شریف کې الله تعالی فرمای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کاله یا دی کم او بیش خدا ګرځیدو شو د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت کې ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډه ترلې ور سره وای دا ډیر خون کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وي او پلار بوډا دی او دا ماشوم بچی دی قران کې الله دا نه و چې 12 کال شو قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو دا نه شو دا لسو شو نه چې منډې ترړې پلار سره شروع کړې دی وخت کې کېلاونه د کېلاونه ګلدسته د ګل دی منډې تیر شروع کړې نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وی چې دا بچی دی حلال کا اوس بس کېږي د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سری خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره ني نو الله وتوي دا خوب زوی دی حلال کا نو دې څه چل کوي بچی ځان تکې نو انی ارى في المنام اني اذبحك بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس بس که زوی ته پته چې زما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده زوی ته پته را او خيار بچی دی زوی ورته سوی مشوره وسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینه والله را ته حکم کوي امن غلط خوب نی نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کاوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کاوه دیتا زوی وای دا نه وای چې بابا خوب کې د غلطی نه پیغمبر دی وته پتر جما پلار پیغمبر دی خوب یې وحیدا دا وته نه وای ورا دا خو ویلی شي کنه
دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شه او ته وجه الله زما په امت سانتیا راولي نو زر فوراً حضور پاک لار وی الله زما په امت سانتیا راوله 50 نشي کولی وی خزا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک به اغل تغگ نکو الله سره ملاقاتو هغه وخت خو د پیغمبر شان بل شان ته دا الله توفه وا هغه وخت خو چې زریم ورته وینو به خوشاله وي چې بالکل رستو راځي نو موسی علیہ السلام کوی نو بیا لاړ نو الله ډیر دی دا کم کانو سلويخ شو نو 15 کمیدل سوله خبره رااله 50 نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشي ویلي چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مره م پرې کا ولاستي پریشي ست الله پنو خیر دی خپدي پریشي د الله پنو خیر دی ګوته به پری کو د الله پنو یا دا چې ګډ بالال کو الله ته و چې دا حکم بدل کی دا سوال جایز دی من نه دی ما در مثال درکو لیکن ابراهیم علیہ السلام دا الله محبت کې بچی تا وای بچی سو کم او بچی دا الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوې ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کو چې ساډر دته ملایي دې ته ایمان و دا پکې نشته مونږه ګډ ته په مساله کې پراته یو جی ګډه لال شي دا پیسې غریب لا ورکا دا خدای بنده لال کا غوخه غریب لا ورکا ورنه غریب لا ورکا دا په دې عمل وکا مونږ دې کې نن خبرې کو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه دا دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کو ما تؤمر چې ته حکم دته کیږي دا ډېر ګران کار دی تا به څنګه لالم چغه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما به د صابرین نو مونږه زبر صبر کو خپل وس به چغام نوام او تر سوچ ز په خپل ځان پويګم نو لاس وقفه بم نه لاکو زمون طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کوله کزوی وته وی چې نه بیا بسو یو سو وجینی طالبان وغه ګران نه وي مغه آسان درته وي پلار ته پته و چې د مازوی دا خبره نشي کول پلار ته خپل بچي معلومي مشوره کې دا کار کولو چې کدی مشوره وکم نو خلک وي په زور اعلان کړ سبب خلق کوئی پزور اعلان کړی دی مشوره کې دا فائدہ ده چې څنګه ابراهیم علیہ السلام د خدای حکم تا سره تسلیم خم دی او تابعدار دی د قرنګ اسماعیل علیہ السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا باج علماء دام لیکي چې ورګه پته ولګي چې دړې دې کنه دی نو کزړې وی د لالولو جدا طریقه ده او کزړی نی بیا بدلالو له بل طریقه ګور چې ته خوب کې ورال نیسو چې ته بانه به بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین او چې کوم وخت روان دی وای د کور نوزی نو مورتم غږ نه کوي ویراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى نه وای ډیره خدا نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا امر ته بابا می قربانی کوي منګزو نو مورم په دې سوچ خو نه را هغه خو په دې نه دا چې ګندما زوی بالا لای لال روان شو نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات تی خلق وته شیطانان وای نو شیطان وته راغی وته ودرېدو نو چې ودرې د ابراهیم علیه السلام ته وته یې سکه ودا چې زو ویور ما ورېدلې دي چې دا زوی لاله
داسې کې په بوډاوالي خدای در کړی دی دویم څو کاله علی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي وی قربانی کو وی قربانی نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچې داسې بچه ته پلاری چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وی هغه وی پلار دی چې ما ته الله ویلی وي ځکه دی حلالی وی ښه چې الله ویلی دی حلال مې دي کې زر وکشه خدای دی بې خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واخیستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانه دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له وی ګورې زه د خیر خویمه او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلالې د هغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پې اووه غوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په دې باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلیو داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی علم دی که څه چل دی نو خلقو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي بند کوي ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولی ویشتلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلقو ته را مخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته را مخکې شي چې دا خو هغه ویشتلې چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولي چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کو شیطان ولم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوکم یا اد تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اډر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به کوم نو اسماعیل علیه السلام ډېر ګران کار دی د بچینو قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالۍ نو قصاب ته وایي راشه حلالې کا دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کم وخت کې بیا حلالۍ که نه چې کم وخت کې بیا حلالۍ نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس ته پې کوې چې کوم وخت کې بیا حلالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي ای بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا له لاس پې وتړم نو حلالول به اسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلی دی او په زور تې سو باسي
زه خو پر ازاده ته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او لالی به نو ما له به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته سوی بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کړس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپې راله وتړه او یا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس ته ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کړم دا کمیس رانه مخکې وباسه رستو مو باسه رستو که تو وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه که لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایه حضرت هاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجب یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل منم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم
د چړې لاندې زوی وغورځو او زویم خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زما وروڼو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچی د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که زما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له مولا غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زما وروڼو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالې نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالې نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قربانی در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځې نه پس بیا وی چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسوک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پرې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو او په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالۍ کې د اختر مونځ شي کم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالۍ څاروی بیا چې څاروی کله حلالۍ نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی
په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 15 سي دی یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې هم چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه د ورور له دي اجازت ورکي د مخکې نه د یو ورور له دي یا د قصاب لا یا د یو ورور له دي اجازت ورکي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې دې ورته ووایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی ده ته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وي دا ټولو زامنو طرف نه ما حلال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوس وکړي چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وایي ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېدي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته مال حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي ادی چې پلار یو څلور زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یوه ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په دوو کسو به یو عیسه نه نیسي بعضې وروڼه په کور کې پیسې را جمع کړي او په شریکه عیسه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه عیسه ونیسي او چې عیسه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني وشوه او که نیت تی د دې چې غوښه به وکړم نیت تی د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت تی د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وډه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته
نو دې کې لګي زمارونو احتیاط وکړئ ګوره په دې سیس کې او چې بیا ساروی لالوي نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ول قبله طرف ته کا او لاس په ولا وتړه ساروی سره بام ظلم نه کوي چاړه به تخه مضبوطه تیره کې او په خلاص باندې یا په خپل او یا هغه قصاب وکیل کا چې ته زموږ د طرف نه ردی 15 شپږو د طرف نه ته وکیل شوي او ته زموږ د طرف نه ساروی لال کا او یا دا یو زوی چې وته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی علالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې ساروی زر دمشي او پاسانا لال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سرا او که بسم الله الله اکبر و کافی دا که صرف بسم الله دی و کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډیره زیاته خوشاله کی ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو ته پوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوسو کو او راته وی د بیان اورم ارجو ما اوري دا غي تاسو داسې تاسو ته چې کم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 1.5 کروڑ روپے دی نو دا به یو قربانی کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې خاوند یې مړ شوی دی یا پلارې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قربانی په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو ده البت په مستحب طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 غډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجبو کی یو د نفلیو کی بلدم نفلیو کی خوخه خپل ده هغه اوکړه خا کوي نه کړي څه ګناه پینشتا او زه خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي دا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې داو کې چر دی دا د پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح د الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشوا نو غوخه په خپلم خولې چې د خپل قربانې د غوخه مثال شي مور پلار د پاره وکي ذبح د الله پنوم او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور د وفات شوی دی نو دا د غوی د پاره کومه وکا چې مور پلار ته ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مکوي ټیک د واجب یو دی خو زیاتم کول شي رکوټ ساروی مغشته شي ما د طویل چې عمر 2 کال او غټ ساروی مغشته شي او پر رکوټ ګډ چیلی کې یو قربانی کې ګوري 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوي کې او کسان شریکې دي شي کړه کوټي و او غټ وینو پکې کا شریکې دي شي بعض خلک وي 3 او 4 شریکې دي شي پر رکوټي ساروی کې یعنی کټي کې یا پا رکوټي سخی کې 2 کال نه چې 2 کالو ته عمر ورسید دوم شریکې دي شي په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي شي په سلورو په 5 په شپږو په ووم کې دي شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې الاله کې نو بعض خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یرا د مور په می خوږیږي دا 2 په پکې زما شي به ویلکه زما د مور سر ډیر کمزور دی دا مازغه باغیله یو سما ابل ویرا زما نیا چې ده کنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په پکې غیله یو سما نو دا نور غریبانان خدا غږ نشي کولای شرم د وجنه وړي نه ګوره درته ګوره صفا خبره کومه ولدا یوم ني نو دا سم کوي بالکل داسې کله ټولو زړوي او دا خپې د سره یو کس نو بیا ټیک ده کله ټولو زړوي او دا سر به د کسره یو کس لورکو نو بیا ټیک ده کله ټولو د زړه نه وي او وی چې لکه دینه به د سر یو کس لورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه درته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سر خپې یوړې وی دا ما د نیا خپې خوږیږي راکا چې هغه یوړې نور وی وی دا اوس ال دی وی دا مونږ نیا نشته ته وی دا هغې خپې نه خوږیږي څه ابل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږیږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد نو دا لې نیګ وره نو ار یو شی او وزایا کوي سی وی
که سلور وي نو هر یو شی سلور ضایع کا او ښه په طریقې سلور اووه ضایع کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلرو کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده وډوکي دې کم دي او ته به پکې دا هډوکي وخورې ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالوم بشیرجانه او ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروی واخېسته ټولو وروڼو په شریکه واخېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې خیر دی اچولی شي پکې خدا هغوی ته ووایه خدا سے وکړه یو بل چلو که ښه طریقې دا ده چې که ته کمې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه شوی راکړه په قربانۍ کې کار به آسان بشي نو زما وروڼو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپه قصابی کې ورنه کې د سرمن خو هسې هم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځي چې سرمن یې ارزانې شي دی مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی دی لکه دا سرمن مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمن یې خو چا نه اخېستې بلکل نا ملا لی راوړه استاد یې وایي دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله ماله دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راز غلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکې چې دا واخله او دا اجرت شو بلکل به نه ورکې سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړ کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکې ورکول شي مالدار له ورکول شي او غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکې جمعات باندې نه کېږي ګورئ چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې کمالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار لم ورکوي شي غریب لم خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار لنه ورکې زوی لور لا او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکې دا پیسې او زما وروڼو یو بله خبره وکم مولا لبه د سرمنې پیسې په اجرت ته امامتی کې نه ورکوي اسې وله ورکې خیراتي خو که ته ورته دا وایې چې زه به سرمنې در کوم مال امامتي کوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي ښه غوښې چې د کمې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړی شي ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخرو چې دا ستاسو ام خورئ او ذخیره هم کې یو کال پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته د پې نقصان نه رسي خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ضایع کا یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره ځان له وچول هم شي فرج کې میښودی شي یو عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکه چا چې قرباني نه ده کړې او یو عیسا خپلو رشته دارانو له ورکه دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ د څاروي واخېسته او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ دړ نه کوي او که ډېر څاروی تنګ او پی رې بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا
او په خپل استعمال کې به نه راولي. دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډی کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې، دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې. دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی، که سرکار دی او که بل څوک دی، او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې، په یو ټیکس شکل کې. نو خلک څه کوي؟ هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکې اوس یې بوځه. نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه. که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډی والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کي پیسې راکوه. نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډی ده هغې پورې ستا حق دی، منډی نه بر ستا حق نشته. نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه، او د الله د رضا دپاره وکړئ، نیت د غوښو مه کوئ. او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده، نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ، په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي. بل تاسو ته ما د رجوع ویلو که ستاسو یادي، نو د عرفې د ورځې روژه ما خو وی د 10 کې چې وسم کېږي 19، خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د 1 کال مخکنو 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه. ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که دی، نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله. زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی، د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی، حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی. نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي. مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، هغه به وغورځو. مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي، پس ښکاره دې وایي په زوره دې وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې، او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي. که وی نه وي ګناهګار به شي. 2 ځله هم ویلی شي او 3 ځله هم ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ 30 منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی او دا مفتابهي دی، یعنی د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نی، نو انشاءالله په دې باندې مونږ تاسو عمل کوو که خیر. زما عزتمند ورونو، د مناسب د دې موقع او مولانا یوسف احمد صاحب تاسو ته بیان وکړو، او دا ترتیب ما سخ کال دی ته وی بدلو. نور کله بیان د مانځه نه پسې هم خطبه یې هم بیان یې، خو ما یې د قربانۍ ورځې دي او ګرمي ده، نو بیان به مخکې کړو د مانځه نه، مانځه پسې به هم خطبه ووایو او دعا به وکړو چې خلکو باندې ناوخته نه شي. اکثر د میرې خلک راځي نو په ټیم به ورسي، او که د کلي خلک هم نو په ټیم به ورسي. نو ګرمۍ نه مخکې به خپل چې کوم واجبات دی هغه به پوره کړي. زما ورونو، نن ورځ یو اهم عبادت الله پاک د نبی علیہ السلام مبارک په ژبه په مسلمانانو مقرر کړی دی چې هغې ته قرباني وایي. او قرباني څه شی دی؟ قرباني دا دی چې د الله په نوم باندې یو معین څاروی چې د هغې تعیین هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، د خدای په نوم د لوی اختر په لومبۍ ورځ یا په 2مه یا په 3مه هغه ذبح شي. دې ته اضحیه وایي په عربۍ کې، او موږ خلک ورته قرباني وایو. دا څه شی دی؟ نن سبا بعضې وروڼه یو سوال کوي، خصوصا په دې فیسبک او په نټ، هغې وی د قربانۍ ته څه ضرورت دی؟ تاسو وینه تویوئ او ټول لختي د وینو نه ډکي او بلا پیسې خلک ولګوي او بلا څاروي حلال شي، دا پیسې نقد چاله ولې نه ورکوي؟
یا دا ساروی اسی چاہتا ولی نبخے کہ دا دمرخ ساروی علال شی و دا پا یو میڈیا ماندی دا خلقو پا نظر کیا و سوچا چولے دے دا پیسے غریبانانو لور کیا کر دا دمرخ ساروی ولی ضائع کرے اور اتنے جانوروں کو کروڑوں اربوں جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ندیاں خون سے بری ہوئی ہوتے ہیں گوشت ضائع ہوتے ہیں یہ پیسے آپ خود کسی مسکین فقیر کو کیوں نہیں دیتے دا پدے سوشل میڈیا نن دا یو پروپیگنڈا روانہ دا یو خبر دا مارونو پہ جن مونگ یو مسلمانان ٹولو ہے الحمدللہ بیا زمون ایمان و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ پاک قرآن شریف کے ممت اعلان کرے دے یو ذلنا بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ زما بم تابیداری کوے زما دا پیغمبر تابیداری بم کوے او بیا رسول اللہ قرآن شریف کی فرمائی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوذه ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا کہ دا پیغمبر مبارک دا رسول اللہ مبارک مخالفت با اس وقت نکی او اغا دمانا کی چکم مسلمانان و صحابہ کرام دا غیب نقش قدم بزی آمنو کما آمن الناس عقیدہ و عمل بدے اغا شانتی او کچا دا پیغمبر مخالفت کو دا پیغمبر پا طریقہ لا ننا نسلی جہنم من بے دوزخ کے اٹم وساعت مصویر و دیر خراب دا ورطلو زیدے نو دا پیغمبر مخالفت باندے اللہ قرآن شریف کے سخ خپشے ہوئے جدہ حضور پاک مخالفت بنکے پیغمبر کے دا شریعت کم خبر کردے دا نو اللہ وی وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دے چے سوئی دے دا خلینا خپل نکی دا دا اللہ دا طرفنا وحیدا یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک بس فرمائے لغو لکل دا خبر وورے دا مارونو نن دا خلق راوتر لیبرل ورطوئی زنہ پیغم چے لیبرل مسلمان ستوئی لیبرل خو نماتا پیغمبر خولے دے نماتا صحابہ خولے دے لیبرل مسلمان پا مانا دے ما سو کوئی کی لیبرل بدے دے پیغم دوی لیبرل اغیتا ہوئی کہ مسلمان دی می خود یہودیت یو دا سے کٹوے ہوئی چے اغی کے ار قسمہ چاری ام پا کے بیٹنگنی ام پا کے دا گازر چاری ام پا کے دا مولے چاری لیبرل دیتا ہوئی دوی کہ مسلمان دیمی خود یہودیت یو نہ خدیم پکیوی دا عیسائیت یو نہ خدیم پکیوی دا اندو یو نہ خدیم پکیوی دا بت مت یو نہ خدیم پکیوی او دے دی وی مسلمان خو آزاد خیال دی آزاد خیال دا کہ دا پیغمبر جال نمانم دا ما بجون آزادی دا مسلمانی دا نشتا دا اسلام نشتا دا نن کے تلا گئے او اعتراض کے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جب حضور پاک سوے غب لکل صحابہ و تویدات سکے اتکتب کل شیئن سمعتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا حضور پاک نسا اور ٹول لکی او نبی علیہ السلام قد یکون فی الرضا والغضب کل یو شان حالی کل بل شان حالی مارسا لکی کل سڑی غصشی کل خلین یو خبر ہولی کل بل نولی لکل بانکول لار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی سیب کے تصوی دیلی کم کہ تدا خلی مبارک نسو باسی و سکے ذلی کم حدیث خود خلق من قلبی نبی علیہ السلام کو ارسوئی بعض وقت کے سڑی پا معاشرہ کے خوشتبیو کی غصو کی دخندہ خبرو کی نو تب ارسلی کے رسول اللہ مبارک سے فرمائیں پہ اکتب لکا اے عمر ابن العاص لکا والذی نفسی بیدہی زمارے پا اغذات قسمی کی خامد جا پہ اختیار کدا ما یخرج منہ الا حق واشار الى فیہ خلے مبارک تے گتونی ولا وی قسم پا خدے اغذات میں دی قسمی کی دا ما سادہ چالاس کرا دے خلے نا چیوزی حق خبر بودی خراب بتنوزی رسول اللہ مبارک جس فرمائے لی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ مال نمونہ نو پیغمبر وی قربانی سے شہدہ وضحیہ وتوی
سنت ابیکم ابراہیم ستاسو دا پلار یعنی دا خاندانی مذہب دے خلق وی دا میں دا پلار نکا پارٹی دے نا پریدم دا میں دا پلار نکا رسم دے نا پریدم اللہ وی دا دے دا پلار نکا ابراہیم طریقہ دا بکے ذبح بکے علالہ بکے اور ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زوی علال کے اسماعیل علیہ السلام اور پرے غزمکے غرزو غزمکے چکل زوی غرزو اور زوی علالو نزوی چارے کار نکو نزوی وطوی بابا دا ماستر کو تجستا ستر کے محمد کی گی تچتا کار کولے شے مالاوڑے کا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے مخبل لان دے کر او دا لان دے نے چاڑا چلولا او چاڑا کار نکی برن اللہ گڑ راوس او اغی ذبح کو ابراہیم علیہ السلام سمر ثواب شو دمر ثواب اوشو چے سمر دزوی دا علالے دو ثواب کی اللہ سانتیارا وستا اے مسلمانانو اے لیبرل خلقو دا اعلان زما اور تاسو کہ تاسو مسلمانان یہ اوزانت مسلمانان وائے نو دا پیغمبر اتباع بکوے اور رسول اللہ مبارک فرمائی من کان عنده ساعت من المال وفی روایت من وجد مالا چا سرچ مال بھی ولم یضح قربانی ونقلا نو زما عیدگاہ تا منزل دے نرازی پیغمبر خدا ہوئے پیسے غریب لور کا اے لیبرل اے انکر پرسن چیتا ٹوک کے اسلام کو رہے پیسے غریب لور کا تو چی سلویخ لکو 50 لکو روپے تنخواہ دیتا غریب لولے نور کے چندے والا مرگری چندہ خونڈوے ورسر چندے والا مرگری پاس ہے اور چندہ ورسر خونڈوے تاسوی نے چی جماعت کی کار مار کی گی شیشے میں شیوڑے کارونا پاتے رہے چندے والا پاس ہے لیبرل تو 40 لاکھ دا میاشتن خواہ لے 50 لاکھ اور 30 لاکھ اخلے تو غریب لولے نور کے تاچہ یو کور پہ اسلام آباد کے جوڑ کردے او بلدے پہ لاہور کے جوڑ کردے او بلدے پہ پیخور کے یو خرص کے غریب لور کر کرتا تو چیدہ زوی وعدہ کے اوپاگے 6 لکھ روپے لگے غریب لولے نور کے تو چیدہ لور وعدہ کے اوپاگے غٹو غٹو شادی حالولو کے 10 لکھ روپے و 6 لکھ لگے او کالیگانو کٹونو سامانونو کے غریب لولے نور کے شریعت تا چل جوڑ کرے عمرے لمدرہ پیسے غریب لور کا تنہ دیتا کم غریب لور کرے حج لمدرہ پیسے غریب لور کا سباب ہوئے جماعت مجوڑا وکور منز کو پیسے غریب لور کا زویم خزل دے 50 جوڑے جامع مکو دا غریب لور کا تری جواب دار لور چدے ودی گی لس بکسا جوڑے والا مجوڑا واقع غریب لور کا دا غی جواب دا دے دان لبانگلا مجوڑا وچی دوی لوادہ کے دا پیسے غریب لور کا دے جواب دے یو موٹر دے پا 15 لکھ روپے موٹر دے کار کی گی شپیتو لکو یو لکھ روپو لینڈ روزر کے والے گردے دا پیسے غریب لور کا یو کارخانی پسے بلے والے جوڑے دا پیسے غریب لور کا غریب لور کا تا سر دا غریب غم دے دا غریب غم رب العالمین سر دے اللہ وی کہ مالدار سر اخبل زکاة او اخبل صدقہ او اخبل خیرات پا اخبل گوار کے ورکا قسم پا خودے کے غریب پاتشی زکاة ورکے غریب خطر نو قربانی با قسم منکو دا پیغمبر مبارک طریقہ دا چے چام قربانی نکلا وی عیدگاہ لدی منزل نرازی او نن بتاسو یو نیت کوئے نیت تا تخیب سو کم چے قربانی کی دا سوچ ذہن کے واچوے ار یو سڑی بدا نیت کوئے چے تاسو تا دا ثواب و خیم کے ثواب ستا ہوئے ار یو بدا نیت کوئے چے دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا پیغمبر مبارک وینا دا رسولت تا واجب دی پمو اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دیوے زوے لال کا کہ ماں تا دیو اڈر کڑے وچے زوے لال کا نن ماں بچے لالا سنت کون کا نا سنت کون کا کہ اڈر دے کڑے وچے زوے لال کا اللہ ماں بزوے لالا خطابی گڑا لال کا غوے لال کا آغا قربانی کو نستابا دمر ثوابوشی لکا بچی چے چالال کڑی زوے چے چالال کڑی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو مالنا فیہا زمان پا جزیلی دا اللہ رسولہ وی پہر ویخت او دا گڑ پہر وڑے باندے بطال خدای پاک یو اجر او یو نیکی در گئے زان پہ خوشحال کے ہوئے زنن بطول مسلمانان قربانی کوئے کہ خیر انشاءاللہ کہ دا قربانی ساروی چا پا قرض روستی قرضون اخلاص کے
یو بل سره حساب کتابو کې اکثر یو کس پیسې ورکي وی بیا به وروستو درکو بیا وروستو نه ورکوي د یو قسم قرباني ونه شوه که داسې وي ښه په اطمینان سره خپلې پیسې بې باکه کې قصاب لبا سرمن په اجرت کې او په بیه نه ورکوي سرمن غریب له ورکوي خیراتی مالدار له ورکوي سرمن نقده مالدار هر چاله نقده سرمن ورکولی شي ځان له لمسې جوړی برقه جوړی جوړولی شي خو که دې خرڅ کړه بیا به پیسې خامخا غریب له ورکوي بیا به مالدار له نه ورکوي نقده په خپل استعمال کې به راوستی شي بل له م ورکولی شي او که دې خرڅ کړه پیسې به لازما بیا په جومات هم بیا نه شي لګولی بیا به خامخا غریب له ورکوي او غوښې سره به څه کوئ نو برجونه خو به تاسو اغوښتي که خیري که نه سنبال یې کړئ که پکې چې که خیر انشاءالله بلې روجې ته ورسوئ غوښه درې ځایه کې یو ځای خیرات کې غریبانانو له ورکوئ چې چا قربانۍ نه کړې یو د رشته دارانو له یا چې کوم او بل که ټوله دې په پرچ کې سنبال کړه نو قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني دې کېږي خو د پیغمبر مبارک طریقه دا نه ده زما رونو وخت مونږ په کم مقرر کړی خو دا خلک را روان دي ما ته دې طرف نه ښکاري یو 15 منټه اخلم تاسو د یو قرباني ښیم نن خو د هغه قربانۍ اصل قرباني خو دغه وه چې مه وي یو بله قرباني درته ښیم او په هغې کې به زما ټول ملګري دلته ما سره نن ملګرتیا کوئ انشاءالله زما تاسو ټول مقتدیان یې زما ټول شاګردان یې چې زما بیان اوري که په موبایل اوري که داسې دا مې ټول شاګردان او مقتدیان دي نن ورځ به ما تاسو له نن ورځ په مینا کې دعاګانې کولې زما قسم دې قسم مې درته وخوړ ما په مینا کې ما په عرفات کې دعاګانې کړې خو بس نن د قسمت خبره ده اختر مو تاسو سره دی یو نو زما ستاسو د فایدې خبره ده خو زما رونه زړه مې در باندې خوږېږي نو یو خبره درته کوم ډېر خلک به چې فرشتو کې به یو بل سره روانې وي ډېر مسلمانان به چې یو بل سره به خبرې بندي په لاره چې ځي یو خوا ګوري بل بل خوا ګوري ډېر خلک به تره سره به رواني ماما سره به رواني سخر سره به رواني زوم سره به رواني ډېر خلک چې ګاونډ کې به یو بل سره روانې وي نن به هغه خبرې ختمه وه کله چې رب العالمین دا مخلوق جوړ کړ دا صله رحمي خصوصا د رشتې صله رحمي دا پاسېده او الله پاکې دا الله خپل شان لایقه د کلک راونیوه اخذ بحق الرحمن الله نه کلکه مطالبه وکړه الله ته مه څه کې لکه څوک چې څوک داسې راونیسي الله خو داسې نیول نشي کېدی خو لکه څوک راونیسي داسې مه وی الله ما سره څه کې زه خو رشته یم زه خو صله رحمي یم وی تا سره څه کوم وی تا سره به دا کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به نږدې کوم او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به را نږدې کوم چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به لرې کوم څوک چې صله رحمي نه کوي الله اعلان کړی دی زه به ځان ته نږدې کوم نه ځان نه به لرې کوم د خدای نزدېکت هم خوښ دی که د خدای لرېوالی هم خوښ دی جواب راکړې نزدېکت خوښ دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رحمتونه تقسیمیږي د خدای فضل او د دوو کس یو بل سره روانه فرشتو ته وی لا حتی یصطلحا دا رکې لرې کې دا دواړه دې باندې رحمتونه وروئ لرې کې تر څو چې دې دواړو یو بل سره جوړه نه کړی دوه شو او درېیمه هم واوره درېیمه د مارونو نبی علیه السلام فرمایي بهترین انسان په دغه دواړو کې څوک دی چې دا یو بل سره یې روان دی وی خیرهما الذي یبدأ بالسلام په ټولو کې بهترین هغه دی چې په سلام کې مخکې شي لازما پړه کې دا ګیلۍ یاره دی ماما خو ما سره ډېر بد کړی دی ماما وایي دی خورۍ ما سره ډېر بد کړی دی تره وایي ما سره ډېر واره بد کړی دی واره د تره نه ګیله من دی ما سره بد کړی دی رور وایي ما سره رور بد کړی دی بل رور وایي ما سره رور بد کړی دی زوم وایي ما سره سخر بد کړي سخر وایي ما سره زوم بد کړی دی د پیغمبر امتیان یو
ټول وای الحمدلله داسې نه شوق سره وای الحمدلله نور شوق سره وای الحمدلله موږ د پیغمبر مبارک خبره منو که خیر انشاءالله نو اوس چې د اختر مونږ وشي او فارغ شي که د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي چې پرشتو کې د چا سره روانئ نو روغه به کوي انشاءالله بس که یو بل سره بعضې خلکو به یو بل سره مقدمې وي کوئ مقدمې که نه جوړ روانې ولې کوئ خیر دی وي داسې معمولي مقدمې مه کوئ ختمې کې خو جوړه به کوو اصل قرباني دا ده چې د دې نفس او د دې غصې او د صله رحمۍ د روانې د جوړېدو قرباني ورکې په نفس پکې ده نن به مونږ په ګډ پرېږدو نو حلالو به نن به په نفس پرېږدې نو نفس به حلالی نو چې څومره مسلمانان دي په رشتو کې یو بل سره روانې دي انشاءالله زما به خبره منې که خیري ټول به یو بل سره روغې کوې که خیري او که ته وایې چې زه خو ورځم روغه کوم ابه راسره کوي که نه کوي ستا ثواب وشو که هغه نه کوي ټوله ګناه او ټول وبال په هغه دی ادې نه کوي دا سوچ مه کوه ته ورشه پهل وکړه خیرهما ته به بهتر شي اخیري خبره دا کو زما څه موده مخکې والده صاحب وفات شوي وو ما له دا ټول کلي دا میرې تاسو ته پته او دا وطن راوچلې جنازه تاسو لیده څومره ډېر خلک راغلل زه خو ډېرو له نه یم تللی خو دا ما له چې رالل د الله د رضا دپاره رالل ما خو تاسو ته تېره اختر م ویلو چې زما خو د دې مدرسه کې درسي او په اکوړي کې مې درسي نو چې د درس وخت کې جنازه وي نو زه خو درس د پیغمبر مبارک حدیث قضا کول ګناه ده نو په درس کې ورته دوا وکړم زه ما خبروې نو چې خبر شم نو طالبانو ته یو 3 ځله قل هو صورت ووایه تا 300 طالبان 900 دلته 1200 په اکوړي کې چې 3 ځله سورې اخلاص ولا وایي نو زما په خیال چې د شلو جنازو نه ولا دا بهتري نو زه خدا چل کوم چې د مړي نه خبر شم دا ولا کوم خو بیا هم دا قوم ډېر په محبت او ډېر په مینه زما د والدې صاحبې جنازې له رالل دعاګانو له رالل بیا زما ترور وفات شو چې ډېره منځګزار او عبادت ګزاره هغې کې ما اعلان وکړ او دې خلکو ته مې ویلو مې په کلي کې بس په څلورو جوماتونو کې اعلان وکړې نورو کې مه کوې او مې بار هم څوک مه خبروې ځکه چې مور نه مې دا خلک راوچلېدل په دې ګرمۍ کې بیا تکلیف نه ورکوو جنازه بیا شکر الحمدلله سره د هغې جنازه وشوه په جنازه کې مې اعلان کړی و مې زه ګیله نه کوم د چا نه خیر دی ما له دعا له مه راځئ تعزیت له مه راځئ مور نه مې راغلې بس دغه ډېره وه زه ستاسو نه ډېر خوشحاله د خپلو مقتدیانو نه زما اواز چې څوک اوري ډېر خوشحاله په دې چې قسم د الله په ذات ته تخرم قسم ما ته خلکو ټیلیفونونه کړي دي چې د لک نه زیات درود شریف د 1 لک نه زیات 1 لک یو کس دا ذکر دا کړی دی زما مور ته بخښلی سورې یاسین شریف چا تلاوتونه چا ختمونه کړي دي څوک راغلي چا دعاګانې کړي دي زما اواز ته څوک هم اوري که په موبایل یې اوري او که داسې اوري زه د ټولو شکر ګزار یم ټولو دپاره دعا کوم چې الله دې ټولو له دنیا او د آخر خیر ورکړي او د چا چې مور پلار جمدي وي الله دې روغ صحتونه ورکړي او که د چا مړي خدای دې زما د مور سره پلار سره وبخي خو تاسو ته د نن یو اعلان کوم او نه چې د 3 ورځو نه زیات په شریعت کې تعزیت او دعاګانې نشته بس 3 ورځو پورې دي او بیا نه دي ګوره تاسو وینئ ما نن زه په مور دومره دړدېدلې یم چې که زما اړه تاسو وکته نو حیران به شئ د دونه پترور هم خپه لیکن ما نن نوې جامې چولې ما په ټولو وروڼو باندې نوې جامې چولې زما په ټولو خویندو نوې جامې چولې ما په کور والاو په لوڼو پرونداریانو په ټولو نوې جامې نه چولې دا بدعت دا رسم دا خدای در باندې خوشحالي راوسته دې دپاره چې غم ختم شي نو تاسو ځان ته غم واپس تازه کوئ نه دا به ختمو دا رسم به نه کوو نو زه تاسو ټولو ته یو درخواست کوم په شریکه بدل ته زما مور ته زما ترور ته او نور هم ډېر مړي شوي دي په دې تورنځو کې په میره کې په غیر چاپېره علاقو دا چې څومره یوازې د کلي خلک نه دي بار نه هم راغلي دي ټولو ته په شریکه یوه دوا وکړو او زه تاسو نه په دې نه خفه کېږم مه ماله راځئ دعا له
مچه بل چا کې مړي شوي دي هغوی له به هم دعا نه دی تعزیت لا غمونه تازه کول په شریعت کې ګناه ده غم به نه تازه کوئ زه په دې خوشحالېږم چې زما مور ته تاسو په خپل کور کې دعوا وکئ او دا رسم دی دا بدعت دی د دې نه به ځان ساتو بلکل چې ماله دعا له په اختر کې را نشي مبارکۍ لکه څوک راځي زه ورته خوشحالېږم خو د دعا په نیت او د تعزیت په نیت باندې به بلکل نه راځئ زه نه خفه کېږم او چې نور هم څونه مړي شوي دي 3 ورځې شوي دي نو هغې له به هم نه ځئ ښه که به داسې انشاءالله که نه دا د ستاسو شکریا ادا کوم د ټول قوم کلي میرې د ټولو خلکو شکریا ادا کوم د بار نه چې کوم رالل د هغوی هم شکریا ادا کوم زما مور ستاسو په دعاګانو ستاسو په جنازه او د خلکو په راتلو ډېره درنه شوې ده زما ترور هم داسې وه دعا وکئ او انشاءالله بس د مانځه نه پس به ما خو یې پوکم به کوو خو دا خلک راتلل نو مونږ یو 10 منټه وروستو کوو مونځ کوو او د مانځه نه پس ما خپل تقریر خلاص کړ مانځه نه پس به تقریر نه مانځه نه پس به خطبه ویم خو دا هم ووایئ چې خطبه اورېدل ګورې واجب دي که څوک د خطبې د اورېدو نه مخکې لاړ نو مجرم شو ګناهګار شو خطبه اورېدل واجب هسې نه څوک ده وایي چې تقریر خو یې مخکې وکړو راشه ځو به نه 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 تقریر ضروري نه دی خطبه ضروري ده نو په خطبه به زیات نه زیات 3 منټه لګي یا 2 منټه به لګي او چې ته لاړې نو ډېر لوی جرم او ګناه دی وکړه اورېدل یې واجب دي د خطبې نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې څنګ مونځ وشي مانځه نه پس به زه خطبه ووایم خطبې نه پس به په جمع دعا وشي او بیا چې څومره ملګري یې ښه په خوشحالۍ باندې خپل قربانۍ وکړې او دا ما چې راته د صلې رحمۍ د جوړوالي وې دا به انشاءالله وکړې دعا وکړې خدای زما والدې ته زما ترور ته دعا وکړې د جمع چې الله مغفرت نصیب کړي په دې کلي کې ډېر مړي شوي دي د یو یو نوم به سا اخلو خو چې څومره په دې کلي کې په دې میاره کې عمرځی تورنځی شیرپو تنګې غونډه ضلع چارسده غون مسلمانان ستاسو زمونږ چې څومره مشران میندې پلاران مخکې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خدای دا اختر د لوی مبارک ورځ په برکت باندې الله که په قبر کې دې پسه تیری وي او تکلیفات به په برزخ کې معافې کې خدایا دا لوی جمع ده او ستا دپاره الله بار روتی دي بار او نن الله په فرشتو فخر کوي خدای ډېره پاکه جمع ده نیک خلک د کلي نه ستا دپاره روتی دي او تکبیرات تشریق سره وینا کې روتی دي الله د دوی دا دعاګانې قبولې کړي خدای زمونږ مړي د دوی مړي ټول الله وبخې زما مور او ترور باندې قبر ګلې ګلزار کې د دې په مړو قبرونه ګلې ګلزار کې چې څومره بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله زمونږ فراخه روزي نصیب کړي او الله پاک زمونږ دا راتلل دا قربانۍ دا تکبیرات تشریق الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي برحمتک یا ارحم الراحمین یو خبره ده چې راتلو کې که د نییرو نو تلو کې چې دی نو په لاره تکبیرات تشریق به وایې ښه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیرات تشریق د پرون نه شروع شوي دي د اختر د څلورمې ورځې یعنی خالی اتوار گل نها نه دروازه د مازیګر د پورې با تکبیرات تشریق په خیر ان شاء الله ها واپس ہے کہ تکبیرات تشریق وائیں جمع صفونه برابر کہ اللہ مبارک